ملا هیبت الله د پاسپورت عمومي رئیس ته په غوسه شوی او په خپل شخصي زندان کې څنګه ولې زنداني کړ نور طالبان مشران څه وایي په اړه یې پوره جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. راپورونه دا دي چې پر لپسې پاسپورت اداره کې د فساد له شکایتونو وروسته ملا هیبت الله د پاسپورت ادارې عمومي رئیس ملا عبدالکریم حسیب کندهار ته غوښتی او د قضیې تر روښانه کېدو پورې یې همالته له ځان سره توقیف ساتلی دی. له نوموړي څخه په پاسپورت اداره کې د ژور فساد او د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو پلورلو له وجې مستند شکایتونه شوي دي. خو د طالبانو د ټیټې کچې فیسبوکي مبلغین بیا کندهار کې د نوموړي توقیف ته بل رنګ ورکوي او وایي ملا حسیب د ننګرهار په باریکاب کې د ځمکو پر سر رامنځته شوي جنجال کې په لاس لرلو تورن دی. د ځینو مغرضو ګړیو له لوري طالب مشر ته ویل شوي چې په باریکاب کې د ځمکو پر سر جنجال چې په تاوتریخوالي واوښت او 6 کسه پکې ووژل شول، ملا حسیب هم پکې شامل دی او نوموړي د وضاحت لپاره غوښتل شوی دی. تر اوسه په خپله طالبانو په رسمي ډول د ملا هیبت الله په شخصي زندان کې د ملا حسیب د توقیف قضیې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جون پر 13 او د جولای پر 1 نیټه دوحه کې د 2 ورځني دوحې درېیمې غونډې جوړېدو ته په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوحې درېیمه غونډه د بڼ ناکامۍ تجربې تکرار دی چې هدف یې د یو بل بنین سیوان او اخرزر ابراهیمي ټاکلی دی. نوموړي وړاندې زیاته کړې دا به د امریکا د خوښې شخص وي او ماموریت به یې د هغو هیوادونو ترمنځ همغږي وي چې د افغانستان په پیښو کې دخیل دي. په ورته مهال حکمتیار وایي د افغانستان د اوسني بحران حل له ټول شموله حکومت پرته امکان نه لري، خو له ټول شموله حکومت څخه د دوی تعریف هماغه دی چې په بند کې یې د حکومت جوړولو لپاره درلود.